मजीद इस्लामी मालूमात और नई वीडियोस देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। गोरा पैगंबर अलैहिस्सलाम ढेर मख के फरमाइली दी چې په دې مخ د ځمکه به د یهودو د عیسایانو غلبه راشي، د مسلمانانو حکومتونو او سلطنتونو به ختم شي، او خصوصا قیامت ته نږدې به په ټوله دنیا بیا د عیسایانو حکومتي، د یهودو او د عیسایانو مشترکه دا ټول علاقې دا زمونږ وطن دارنګې دا افغانستان او خراسان او ایران، روم او فارس، شام او لبنان او اردن، فلسطین، د افریقې ملکونه چې څومره دي په دې به د عیسایانو او د یهودیانو شریک حکومت راځي. مسلمانان به دومره تنګي چې یو ځای کې به مسلمان خپل سر نشي ښکاره کولی، او که مسلمان سر ښکاره کوي او دی وایي چې زه مسلمان یم، نو هغه ته به مضبوطه سزا ورکوي. زه خو اوس ګورم او دې حالاتو ته ګورم، نو زه وایم دا د نبي علیه السلام هغه پیشنګویي کوم چې هغه څوارلس نیم سوه کاله مخکې فرمایلې ده. داسې وخت به راشي نبي علیه السلام فرمایي چې دا اسلام او ایمان به لاس کې نیول دومره ګراني لکه سکاره په لاس کې نیول. یو سړی چې سکاره په لاس کې نیسي نو دا اسانه خبره نه ده. دغه رنګې ایمان، د ایمان ساتل او ځان ته مسلمان ویل، ځان ته مؤمن ویل، یو خو هغه مسلمان دی چې هغه هر څه سره ها کوي، که کافر څه کار کوي نو یې تم ښه کوي، او که مسلمان څه وایي نو یې تم ښه کوي. دغه خو بوس مسلمان دی. نبی علیہ السلام دغه مسلمان ته بوس ویلی دی، وی دا بوس دی، دی باندې الله پروا نه ساتي. کوم چې د زړه نه هغه کلک او مضبوط مسلمان دی نو هغه مسلمان درته یادوم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه مسلمان به نی بیا، او که وي نو پټ به، او که دې سر ښکاره کوي نو وی به او تباه کوي به. هغه مسلمان، هغه بوس مسلمان چې کوم د یهودیانو او د عیسایانو ملګري دي، فقط دغه مسلمانان به په مخ د ځمکه وي، او په دغه مسلمانانو نبی علیه السلام فرمایي خدای هېڅ پروا نه ساتي، خدای دې هغه مسلمان نه ګرځوي. د دغه یهودیانو او عیسایانو هغه شریک حکومت به ډېر شي، ټوله ځمکه باندې به خواره شي، او د مدینې منورې خوا کې یو علاقه ده خیبر ورته وایي، خو زمونږ دا خیبر دی. د مدینې منورې خوا کې خیبر تقریبا اتیا څلور نیمې شلې میله کیلومیټره لرې ده، هغې ته به د یهودیانو او د عیسایانو حکومت ورسي. یو سړی به نیک سړی به وي. اوس ګوره کوم ځای کې چې کفر مخ راوچت کړي نو الله اسلام لم بیا برې او غلبه ورکوي. مسلمانان به راغون شي چې موږ به څه چل کوو. دا خو دا کافر عیسایان او یهودیان رالل او زمونږ هغه مقدسې ځمکې مدینې منورې ته او مکې مکرمې ته رالن شو، څه به کوو دې سره؟ هغې به راغون شي، یو نیک سړی وایي چې هغه ته به مهدي ویل کېږي، او د هغې مهدي نوم به د پیغمبر علیه السلام د نوم په شانتې وي، محمد به یې نومي، د پلار نوم به عبدالله وي، او د مور نوم به آمنه. کوم چې د نبی علیه السلام نوم و، دا پیغمبر علیه السلام فرمایي د مهدي نوم به زما د نوم په شاني، د پلار نوم به زما د پلار په شانتي، د مور نوم به زما د مور په شانتي وي. او فرمایي نبی علیه السلام چې د هغه شکل به هم تقریبا زما برابري، او د هغه خوی به هم زما په شانتي. دا یو نیک سړی به، یو بزرگ انسان به، یو ولی الله انسان به، مدینه منوره کې به خلق به داسې چوتو تو میں شروع کی چې مې ګویا چېرې دا سړی ښه سړی دی او دې بادشاه کول پکار دي، دې به د هغه ځای نه راوتښتي مکې مکرمې ته به راشي. دې دپاره به راوتښتي چې هسې نه دا خلک ما خپل بادشاه مقرر نه کړي، یېرېږي به د بادشاه د بوج نه. خو نبي علیه السلام فرمایي چې د ده نه مخکې به ډېر خلک کي چې هغې به د دروغې د مهدي دعوه کوي، او د مهدي نښه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه خولې ده نه هغه درته ښیم. دې چې راشي کله مکې مکرمې ته دې به طواف کوي، او د شام او د یو ځای بل ځای نیکان ابدال چې کوم نیکان خلک دي هغې به هم راغلي بیت الله طواف له، په دې سوچ کې به دا نیکان چې ځان له یو مشر جوړول پکار دي، یو بزرگ او یو نیک انسان ځان له بادشاه مقررول پکار دي، په دې فکر او سوچ کې به ناګانه هم دې مهدي باندې به د هغې نظر ولګي. خلک به هم د ده صفت ورته وکړي چې دا ډېر ښه سړی دی،
د مدینه منورې نه راغلي د مکې مکرمې ته حج کوي هغوی به په زور راونیسي. پیغمبر علیه السلام فرمایي د حجر اسود او د مقام ابراهیم په دې منځ کې به یې راونیسي، په زور به یې راونیسي. دی به انکار کوي، هغوی به وایي موږ دې نه پرېږدو، ستا نه بغیر بل سړی موږ مشر نه منو. لاس به وله ورکړي او بیعت به ورسره وکړي او دقه دی کې به هغې خلیفه کړي. اوس پیغمبر علیه السلام د رښتونې مهدي درې نښې ښولې دي. ګوره نبي علیه السلام چې څه وایي قربان شم ته نو هغه رښتیا وي، هغه دروغ نه وي. دی چې کم وخت کې خلک بادشاه مقرروي دا به د رمضان د روژې میاشت دي. یو نښه خو دویمه نښه ده چې په دغه روژه کې به سپومې تندر نیسي. په دغه روژه کې درېیمه نښه دا ده چې په دغه روژه کې به په 15مه ورځ د روژې نور هم تندر نیسي. سپومې به هم تندر نیسي د شپې او نور به هم په 15مه روژه تندر نیسي. د دویمه نښه شوه. او رمضان کې به د سره خلک بیعت کوي، د ده لاس نیوه به کوي، دی به بادشاه مقرروي. د درېیمه نښه شوه. او څلورمه نښه دا ده چې کم وخت کې دی بادشاه او خلیفه مقرریږي د اسمان نه به یو غیبي اواز وشي، هذا خلیفة الله فی الارض، هذا خلیفة الله فی الارض فاسمعوا له واطیعوه. د ده خبره ومنئ او د ده تابعداري وکړئ، دا د الله خلیفه دی. یو غیبي اواز به وشي، هذا خلیفة الله فی الارض، دا سړی په دې ځمکه د الله خلیفه دی. فاسمعوا له واطیعوه، خبره واورئ او د ده تابعداري وکړئ. دغه مهدي به صاحب بادشاه مقرر شي. چې دی بادشاه مقرر شي د مسلمانانو به لږه ساعت تېره شي چې د یو مشر خو مقرر شو که نه. عیسایانو یهودیانو به مسلمان ټول تتر بتر کړي، د مسلمان ځای به نه معلوم. کم مسلمانان چې په ګوټونو کې پټ دي هغه به میدان ته راوځي، رو رو به را جمع کېږي، راځي به هغه سوچه مسلمان. مهدي دی به اعلان وکړي چې تاسو خو زما ملګري شوئ، زم خلیفه کړم، خو د نن نه به د جهاد شروع کوم د عیسایانو سره، خبره به پرېږدم نه. ما سره ملګرتیا که کوئ ډېره ښه ده که نه کوئ، زه نه کوم خلافت. خلک به ورته سینه وډبوي چې موږ ستا ملګري یو، جهاد به شروع شي. دی چې جهاد شروع کړي الله به عیسایانو له ورو شکست ورکوي، لږ لږ شکست به مونی مونی مونی، اخر وخت کې دی به شام ته راورسي. د بیت الله نه د مکې مکرمې او د مدینې منورې نه تر شامه پورې دا علاقه به دی فتح کړي، او چې څومره عیسایان او یهودیان دي دا به ټول ختم کړي. دغه علاقو کې چې دی شام ته راورسي نو هلته به یو دروغجن اواز به اوري چې دجال راووته. دی به وایي اوس د ده مقابله پکار ده، بله ورتلل پکار دي، لیکن هغه خبر به غلطي، هغه دروغ وخیږي. صرف یو فایده به پکې درته ورسېږي او هغه دا چې مسلمانان به لږ بیدار شي. لکه یو مسلمان ته وایي چې دشمن را روان دی، نو که دشمن وي که نه خو مسلمانان یو پوټې لږ بیدارتوب پکې راځي، نو دا به یو اعلان وشي چې دجال راووت. دجال به نه راغلی، دروغ اعلان به دی به لږ غوندې ملګري بیدار کړي، پوه به هم کړي چې واقعي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د وینا مطابق دجال پیدا کېدو والا دی. او ځان تکړه کې ګورې ابه د خدایه دعوه کوي او ډېر مسلمانان به ګمراه کوي. په دې مسلمان باندې قسم قسم فتنې او تکلیفونه وخت په وخت ورې راځي. دا څه وړه خبره نه ده د مسلمان تکلیف. د نبی علیه السلام د زمانې نه واخله تر قیامته پورې د مسلمان یو وخت تکلیف، بل وخت تکلیف، بل وخت تکلیف، او دا مصیبتونه چې را نشي د کره او د کوټه پته پکې نه لګي. پته ولګي چې کم سړی کره مسلمان دی، د چا په زړه کې کلک ایمان دی، خدای او رسول په سچه مني، او کم سړی د پیسو غل دی. کم سړی د پیسې او د ډالر او د دولت غل دی، د هغه او د هغه سوچه مسلمان پته په دې کې لګي. دا شی چې نه وي خدا پته نه لګېده. ورشه اوس په افغانستان کې کم چې د امریکې ملګري دي هغوی خو ځان ته عیسایان نه وي، هم ځان ته مسلمانان وي. هغوی خو چرم دا نه وي چې مونږ کافر یو یا مونږ امریکایان یو یا مونږ عیسایان یو، هغوی خو ځان ته وایي مسلمان. دغه امریکې چې کوم خلک راوستل هغوی خو ځان ته کافر نه وي نه امریکایان وي، ځان ته وایي مسلمانان. لیکن هغه سوچه ایک نمبر مسلمان نه، دغه چې د امریکې او د یهودو ملګری دی دا به 2 نمبر مسلمان دی، دا به غیرتي مسلمان چرم نه، دا به بېغیرته مسلمانی. الله دې د مکې مکرمې او د مدینې منورې د اسلام ملګري کړي. خدای دې د امریکې او د یهودو د اسلام نه وساتي. د امریکې او د یهودو اسلام به د ژبې اسلامي، دننه به یهودیت او عیسایتي. ایرونو د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي دې له ځانه درته نه وایم چې هرګز مسلمان د کافر، هرګز کافر د مسلمان دوست نشي کېدی. دا زه خو نه وایم، نبي علیه السلام فرمایي هرګز کافر د مسلمان دوست نشي کېدی. دا به د خولې دوستي وي او په دغه دوستۍ به دې مسلمان له ټک ورکوي. تاسو که ګورئ د نبي علیه السلام د وینا مطابق دا علاقې ټولې تقریبا امریکې په خپله قبضه کې راوستې. ورشه وګوره په سعودي په ځمکې خپلې قدمونه یې ښودي دي.
بیړۍ خپلې کویت ته دننه کړي دي او ځای په دی چې دغه کوم ملکونه افریقي ملکونه دي هغه ټول عیسایانو یهودیانو په خپله قبضه کې اخیستې دي دا خو د پیغمبر علیه السلام زړې پیشنګویې دي هغې چې څه فرمایي هغه خبره شروع ده نو صاحب د مکې او د مدینې نه واله منورې نه تر د شامه پورې د مسلمانان به فتح شي علاقې به فتح شي د مسلمانانو یو دور به راشي یو راج به راشي خوشحالي او زندهباد به لګېږي چې شکر دی چې خدای موږ دې بیا آزاد کړو د عیسایانو نه د خدای پاکه موږ بیا آزاد کړو دې کې به اعلان وي چې دجال راورسې مهدي به معلوماتو کې قوم به جوړ کړي ورته چې دجال واقعي راغی چې پته ولګي هغه به دروغ وي دې به د عدل او د انصاف حکومت شروع کړي 9 کاله به مهدي په دې مخ د ځمکه د عدل او د انصاف حکومت کوي داسې د عدل او د انصاف حکومت کم چې عمر ابن عبدالعزیز او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کړی دی خوشحاله به ځمکه به خپل بارانونه راوورئ ځمکه به خپل اسمان ځمکه به خپل فصلونه را زرغون کړي خلک به خوشحاله داسې به خلک خوشحاله دومره مال او دولت به خلکو سره وي که یو سړی خپل زکات به راوالي ماسخوتن به ورشي یو ګاونډي له یو غریب ګاونډي له ور به ورته وډبئ وروره السلام علیکم وعلیکم السلام څه پسې رالې وی صاحب دا زکات مې خپل راوړی دی زرګونه روپۍ دي دا د خدای په لار کې قبول کا ابه ورته وایي که پرون دې راوړی وی نو قبول کړی به مې وي نن زه مالدار یم زما سره د خپل زکات غم دی چې دا چاله ورکړم غریب به نه دا د نبي علیه السلام بیانات سهار به ورشي بل سړي پسې صاحب دا زکات مې راوړی دی मजीद इस्लामी मालूमात और नई वीडियोस देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें او وروره که بېګا دې راوړی وی نو شاید چې درنه به مې قبول کړی وی د شپې ما له خدای دومره مال راوستی دی چې ما سره د خپل زکات غم دی چې دا چاله ورکړم داسې به خلک نیکان وی داسې به خلک زکاتونه او مالونه به ډېر شي فصل به را زرغون شي او صاحب باغونه به میوې ونیسي خلک به سور کې او خوشحاله وی ولې ځکه د عدل او د انصاف د قرآن او د سنت د پیغمبر علیه السلام نظام به په دې مقدس مکه نافظي جناب دا مهدي به لګي خپل کار به کوي دې کې به واقعي په حقیقت کې دجال راشي دجال به را پیدا شي نبی علیه السلام فرمایي 40 ورځې به دجال په دې مقدس مکه ګرځي 40 دن 40 ورځې کې به هغه د مشرق نه مغربه پورې جنوب نه شماله پورې په دې علاقه چکر ولګي او دا 40 ورځې به څنګه وي لومبۍ ورځ به دومره اوږدی لکه د یو کال برابر دویمه ورځ به دومره اوږدی لکه د میاشت برابر دریمه ورځ به دومره اوږدی لکه د یوې هفتې برابر لاندې که ځای نی نو تاسو بره ملګري وخېږئ بره چت باندې درې مرې اچولې شوې دي لږ یو پوټې موږ دا پلسترې شروع کړي دي نو هغې ته دا سیزونه میزونه تړلي دي نو دا یو جمعه دوه به انشاءالله موږ ملګري ګزاره کوو بره درې مرې اچولې شوې دي یو پوټې ګزاره وکړئ ملګري بره ملګري کښېنئ الله دې اجر درکړي لومبۍ ورځ به دومره اوږدی لکه د یو کال دویمه ورځ به دومره اوږدی لکه د یو میاشت دریمه ورځ به دومره اوږدی لکه د یوې هفتې او باقي ورځې به یې داسې وي لکه عامې ورځې دې کې به صاحب دې چکر ولګئ په دې ټوله ځمکه او دې به د خدایۍ دعوه به ده کړي دې به وایي زه خدای یم دې به دا نه وایي چې د خدای بنده یم زه خدای یم او ورسره به سي نبي علیه السلام فرمایي مال او دولت باغونه به او چې دې کله راشي یو قوم ته به ورشي ما ومنئ چې زه خدای یم هغې به وایي نه ته خو زموږ خدای نه وایي ښه نه یم وایي یو باران ته به وایي چې په دې قوم ونشئ ځمکې ته به وایي چې فصلونه وچکئ فوراً به فصل اوچ شي باران به بند شي چینو کې خوړلو کې اوبه به بندې شي دې به ترې روان شي هغه قوم سره چې کم مال دی پیغمبر علیه السلام فرمایي هغه مال به ده پسې روان شي داسې به ورپسې ځي لکه د شاتو دا مچی چې د شاتو هغه بابا پسې ځي د شاتو چې کم مشر دی او کم بادشاه دی هغه پسې چې څنګه د شاتو دا مچی چکر لګي دقسې دا مالونه به ورپسې روان شي خلک به دقسې پاتې شي د لوږې تندې به دا خلک مړه شي او چې ابتلا د امتحان دی واپس به په هغې قوم راشي څنګه چل دی ما خدای منه څنګه مال دولت مې درله ختم که غریبانان مې کړی که نه مال دولت خو چې څوک ورکوي هغه خدای وي که نه هغوی به ورته وي او زمونږ در باندې ایمان راوړو زمونږ خدای یې واپس مونږ له دولت او مال راکړه باران ته به حکم وکړي چې شروع شه باران به شروع شي چینو ته به حکم وکړي را زرغونې به شي کویانو کې اوبه به پیدا شي بیا به مال ډېر شي تر دې حده پورې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې په دې ځمکه کې دننه څومره سره زر او سپین زر او د ځمکې دا معدنیات او دا څیزونه دي دا به ټول د دجال تابع وي دا به ورپسې رواني یو قوم له به ورشي ما د خدای منې هغې به ورته وي نه مونږ خو تا خدای نه منو وی ګوره که زه یو نښه درته ښکاره کړم بیا به ما خدای ومنې هغې ورته وي څه نښه به ښکاره کړې وی ستاسو پلاران او نیکونه چې کوم چې دا الله جمدي کړم خو ومنې دی وی یاره که دا کار دی خو مونږ تا بیا خدای منو زمونږ پلاران او نیکونه چې کوم نه دي کار دی را جمدي کړل خو خدای دې منو وی کوم ځای ښخ دی راځئ مقبرې له به لاړ شي پیغمبر علیه السلام فرمایي ځمکه به وشلېږي او شیطانان به د هغوی په شکل راوځي د ځمکې نه یوه شیطانان
خو د هغې د پلارانو او د نیکونو په شکل د ځمکې نه راوځي دا خو مې هغه پلار دی، دا خو مې هغه رور دی، دا خو مې هغه نیکه دی، فوراً په دجال باندې ایمان به راوړي. جناب دې نښو نښانو ته څوک ټینګېدی شي؟ ګران کار هم نه دی. هغه سړی به ټینګېږي چې کوم سوچه مسلمان دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي دا ګورې خدای نه دی پوه شی، ولې ځکه دې به په ښی سترګه ړوند دي او خدای ړوند نه دی. الله کې عیب نشته، د ښی سترګه به ړندی او داسې به ړندی لکه شین انګور چې بار روتي، دغسې د سترګو دا ګاټې به بار روځي، خلکو له به ترې کرکه ورځي. او چې کوم سوچه مسلمان دی هغه به پیژني، بل سړی به نه پیژني. په دې تندي د پاسه به یې لیکلي کافرې، کافر دا به ورته لیکلي کافرې، کافر دا به په دې تندي د پاسه ورته لیکلي. خو یاره چې کوم سوچه مسلمان دی هغه به پیژني، او چې کوم کافر دی هغه ته به دا خط نه ښکارېږي. یو د تندي ملګري دغه ځای کې ودرېږي، دا کوم بهر نه ملګري راځي هغه دا نور ملګري بره لار ورته سموي چې بره خېږي، لږ غوندې لاندې ځای لږ تنګ دی. نو خبره دا ده چې نبی علیہ السلام فرمایي په دې تندي د پاسه به ورته لیکلي کافر، مسلمان خو به پیژني چې دا کافر دی. داسې نښې نښانې به په یو قوم به ورشي، د هغې قوم باندې به آفت راغلي، د هغوی څاروي به مړه شوي. دی به ورشي ولې خفه یې چې په موږ باندې آفت راغلی، زموږ څاروي مړه دي ټول. که زه درله هغه خپل څاروي واپس را جمع دي کړم ما به خدای ومنې؟ هغې به بلکل دې منو. دی به ولا هغه ټول څومره سر ټول به ورته را جمع دي کړي، هغې به په ایمان راوړي چې واقعي خدای خو همدې لکه موږ له هغه خپل څاروي را زرغون کړل. کوم قوم چې په ایمان راوړي د هغې قوم څاروي چې د شپې کور ته راځي ګورې د غولانځې به یې ډکې وي، تشي به یې پړسېدلې وي او ښه مضبوط څاربه به وي. کم قوم چې په انکار وکړي او دې نه مني چې ته خو خدای نه ته کافر یې، د هغې څاروي به ټپي، غولانځو کې پی به یې ني او د لوږې به مړي او په علاقه کې به هېڅ قسمه ګیا ني دقه. لیکن پیغمبر علیه السلام فرمایي داسې به هم وي چې کم قوم په ایمان راوړي باغونه به ورکړي، کم قوم چې په ایمان نه راوړي هغې له به اور ورکړي، په اور به یې سوځوي. خو نبي علیه السلام فرمایي چې د دجال دا کم جنت دی نو ظاهر کې تا ته جنت ښکاري خو په حقیقت کې اور دی ګورې، او چې کم د اور دی دا ته اور ښکاري خو دا په حقیقت کې جنت دی ګورې. دی چې کم جنت درکړي دا د خدای عذاب دی، چې له کم اور درکړي نو ظاهر کې خو د اور ته وغورځوي خو دا جنت ته الله به درته خوشحالي درکړي. ټینګ شه ورته جناب دا دجال به په دې مخ د ځمکه ګرځي، دا کم ځای دی او کم ځای پیدا شوی دی. نو دی کې خو به هر صورت پوره تحقیقي او یقیني خبره نشته. خو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو هلک ابن السیاد په مدینه منوره کې اوسېده، هغې نه معلومیږي دا چې دغه ابن السیاد دجال و. ځکه پیغمبر علیه السلام هغه ابن السیاد سره څو ځله ورغلی، یهودي ښځه و یهودي سړی و، د هغه بچی و او یو باغ په مدینه منوره کې هغې کې اوسېدل. نبی علیه السلام یو وفرمایل یو ځل وی ابن السیاد دا دجال به پیدا کېږي، د داسې مور او پلار نه پیدا کېږي چې د مور او پلار به 13 کاله بچي نه کېږي. 13 کاله پس به یو بچي وشي، 13 کاله پس چې کوم بچي وشي نو دا هغه بچي سترګه بلندی، هغه ډېر بېکاری، مور او پلار به هم ترې تنګي، او هغه بچی چې اوده شي نو زړه به بیداري، سترګې به اودې وي، هغه بچی به ناشنا ناشنا خبرې هم کوي. او دغه یهودي مور او پلار نه چې دا کوم بچی پیدا شوي وي نو پلار به یې نري وي، پوزه به یې داسې وي لکه د توتي مخوکه او لوړ دنګ به وي. او د دې دجال چې کومه مور ده دا به ډېره سر به وي، غټه ښځه به وي، ډېره مضبوطه پهلوانه ښځه به وي. یو صحابي فرمایي چې په مدینه منوره کې مونږ واورېدل چې د فلانکي یهودي ښځې او سړي په کور کې یو ماشوم پیدا شوی دی، او ښځه چې کوم شکل نبي علیه السلام یادوي نو مقه شکل یې دی، او د دې سړي چې کوم شکل دی نو نبي علیه السلام یادوي نو مقه شکل یې دی. وایي زه ورغلم سره یو بل ملګري چې ورغلم د هغه یهودي سړي او د هغه ښځې نه مې تپوس وکړو، خو چې نبي علیه السلام کوم صفت د دجال د مور او د پلار یادول د دغې ښځې او سړي هغه صفتونه همغه شی و، لکه توتي غوندې پوزه او لوړ دنګ سړی او مور یې ښه سربه وه. وایي ما دې تپوس وکړو چې ستاسو بچی شوی دی؟ وایي هغې وایي چې او وایي چې څونه موده پس تاسو له خدای بچی درکړه؟ وایي چې 13 کاله زمونږ د واده شوي زمونږ بچی نه کېده، اوس هم یو بچی شوی دی. ګوره پیغمبر علیه السلام هم دې به 13 کاله پس پیدا کېږي، د مور او پلار به 13 کاله کې اولاد نه کېږي. وایي مونږ ورته وایي چې دا بچی څنګه دی؟ خالق دی که بد؟ وایي ډېر خطرناک دی، ډېر خراب زوی خدای راکړی دی. نو وایي د ده حالت څنګه دی؟ دې اوده شي څه حالت یې وي؟ وایي چې اوده شي نو سترګې ودې وي خوله یې بیداري، مونږ چې کومې خبرې کوو نو د هغې نه دې خبرېږي. ګوره نبي علیه السلام چې څه فرمایي ټول په هغه هلک کې وو. وایي زه ورغلم دا هغه هلک نه مې څو تپوسونه وکړل، وایي همغه ناشنا جوابونه یې راکړل. پیغمبر علیه السلام ته خبر شو دغسې ابن السیاد د صاف نوم و،
یو الک د یهودو په کورنۍ کې پیدا شوی دی او صرف د دجال چې کومې نښې تاسو بیانوي هغه نښې پکې موجود دي. نبی علیہ السلام سره د عمر فاروق رضی الله عنه یو صحابي ورغی، دی په یو باغ کې ودو، چې ودو نو پیغمبر علیه السلام د اونو نه شاته پټ چې دې مونږ نه خبر نشي او دې ودرې چې دنه مونږ څه واورو چې مونږ ته پته ولګي چې واقعي دا دجال دی او که دا نه دی. د یوې اونې نه ځان پټاو، د بلې نه ځان پټاو، دې کله دجال دی مور د ابن السیاد دی مور نبی علیه السلام ولیده چې ویلې زوی ته یې آواز وکړو، ای بچیا هغه دې ودرېږه. نبی علیه السلام راغی نو پیغمبر علیه السلام فرمایي وی مور یې خدای هلاکه کا که دې زوی دی آواز نه وی ورکړې نو مونږ ته به پته لګېدی وه چې دا دجال دی او که دا نه دی. خیر چې راپاڅېده نبی علیه السلام دې تپوسونه وکړل، وی څه حال دی وی ته چې ودې څه حال دی؟ وی چې ودې م سترګې مې ودې ویله مې بیداري. وی څه یې نه؟ وی یو تخت وینم په دریاب د پاسه ولاړ دلته ما د دریاب د پاسه یو تخت راته ښکارېږي. پیغمبر علیه السلام وفرمایله شیطانانو تخت چې درته ښکارېږي. وی څه اخبار مخبار څه واقعات څه خبر مبر دله راځي که نه راځي؟ وی او دوه خبرې رښتیا او یو دروغه، کله دوه دروغه او یو رښتیا. وی معامله در باندې ګډه وډه ده. بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي وی ما ورته په دې اړه کې صورت دخان پټ کړ، صورت دخان دا مې دې اړه کې ورته پټ کړ، دغه مې غږ ونه کړ خو دې اړه کې مې صورت دخان راوسته او تپوس دې کوم. وی ما ورته چې ښه دا تپوس درنه کوم چې ما په دې اړه کې څه پټ کړي دي؟ وی ما ته چې نور خو نه پوهېږم، هو دخ خو څه دخ دې پټ کړي دي، نو څه دخ دې په دې اړه کې پټ کړي دي. نبی علیه السلام ورته چغې شه اخسأ فلن تعدو امرک، چې تعالی خدای کوم شی مقدر کړی د هغې نه تجاوز نشئ کولی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته د خدای رسوله حکم کوه دا هغه خبیث معلومیږي چې دا سر ته وغورځوم اخوا مردار یې کړم. نبی علیه السلام ورته وفرمایل ای عمره که دا هغه دجال نی نو وجلو کې څه پیدا ده؟ ولې وجنې؟ یو یهودي ماشوم دی او که دجال وي نو ته د ده په ملکولو قادر نه یې، د ده ملکولو لپاره الله عیسی علیه السلام مقرر کړی دی. خبره خلاصه شوه. یو بل صحابي دی حضرت ابو سعید خدري رضی الله عنه، او اذا حج روانو دا دجال راسره دا ابن السیاد راسره روان دی، دیم راسره ملګری دی. وی چې ما سره ملګری دی، وی په لاره باندې روان یو، خبرې اترې کوو، وی قافلې نه مونږ ځان له شو زه او دی، وی داسې یاره را باندې راغله ځکه د متعلق خو دا خبر مشهور و چې دا دجال دی، دنه به دجال جوړېږي. وی بار شو چې یاره را باندې راغله، وی یاره را باندې راغله، وی ما ته وی چې مه یارېږه ونه یارېږې ګورې. وی ما ته ورته وی چې یاره یو تپوس درنه کوم، خلک خو ستا متعلق دا خبره کوي چې ته دا نه دجال جوړېږي، دا حقیقت دی که نه دی؟ وی ما ته وی داسې کار دی چې د دجال متعلق خو پیغمبر علیه السلام فرمایي او ګوره نبی علیه السلام ورته وی وی اتشهدو انی رسول الله، وی ته ګوی کوې چې د خدای رسول یم؟ او ته څه وی؟ وی دا ګوی کوم چې ته صرف د عربو پیغمبر یې ګورې. او بیا ورته وی دا لکه نبی علیه السلام ته وی ته ګوی کوې چې زه د خدای رسول یم؟ نبی علیہ السلام ته وی ته مزید اسلامی معلومات اور نئی ویڈیوز دیکھنے کے پیغمبر علیہ السلام ورته غوونه کو روان دي آمنت بالله ورسوله. ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي وی مې چې ستا متعلق خلک دا خبرې کوي چې ته دجال وی ما ته وی ګوره چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال به کافر وي، داسې ده کنه؟ مې چې وی ته مسلمان یم. د پیغمبر علیہ السلام خو د دجال متعلق فرمایي چې مکه مکرمه او مدینه منوره ته نه داخليږي، داسې ده؟ مې چې وی ته خو د مدینه منوره نه روان یم، دغه د مکه مکرمه ته ځم. دوشوي او دریم دا چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال اولاد بنه پیدا کیږي او دما خو بلا بچی د مدینه منوره کې پرېږدي، زه څنګه دجال یم؟ وی ما په یقین راغی چې واقعي ته خو دجال نه، تا نه خو دجال نه جوړېږي، ځکه راغی مکې مکرمې ته روان یم، مدینې منوره دې پرېښوده، هغې نه راووتی نبي هم وایي دجال خو دې نه دي، بچي دې شوي دي او د دجال بچي به نه کېږي او دجال به کافر ته خو مسلمان دعوه کوي. بیا ما ته وی زما دې قسم په خدای وي چې دجال ما ته معلوم دی او کله چې دغه فتنې زمانه کې راوځي نو بچي به نه پیدا کېږي. ابن عمر رضی الله عنه فرمایي ابن السیاد را سره د مدینې منورې په کوڅو کې یو ځای شو، ګوره دې نښو نه یې پته لګي، وایي چې را سره یو ځای شو نو ما ورته نیغ نیغ وکتل مې چې هلکه تا متعلق خلک دجال وي، وی وپړسېده، وی دومره وپړسېد چې دا کوڅه یې ټوله ډکه کړه او په ما باندې یو اوف نارې کړې، وی ما وی چې زه رانهوته منډه مې کړې. نو حضرت حفصه رضی الله عنها ورغی، دی خور وه ام المؤمنین، وی مې چې دغسې ما ته وی چې ته هم دغسې ښې نیکبخته ګورې سم شه مه ورنږدې کېږه. دا دې رک شوی دی یو زمانه کې، هېڅ پته یې نه لګي چې دی څه شو، رک شوی دی. پیغمبر علیه السلام یو بل صحابي راغی تمیم الداري رضی الله عنه، او دی عیسایي وروسته مسلمان شوی دی چې راغی پیغمبر علیه السلام ته الو وی صاحب دریاب کې کښتۍ کې سوارو، دا بادماري کښتۍ وه نو په هغې کې د موافق سمت نه هوا راځي خو تا به ځای ته رسوي، او که د مخالف سمت نه هوا راغله نو په بل طرف دې بیا غورځوي. وی هواګانې د مخالفو سمتونو نه شروع شوې
وی خیر زمونږ دا کشته په مخه کړه چې په مخه یې کړه یو جزیرې ته ورسېد 10 کسه وموندل او را روانو مدینې منورې ته وی جزیرې ته ورسولو اوس حیران یو چې خدای دلته به څه کوو وی چې هغه جزیرې ته مونږ کشته ودروله وروختو یو حیوان مو لیده داسې حیوان اهلب کثیر الشعر چې دا ویښته ته یې ویزاندو ټول وجود یې له ویښتو ډکو او دې پته نه لګی چې مخ یې کم خوا ده او شا کم خوا ده داسې له ویښتو ډک وی مونږ ته ویرېږو وی مونږ ته وی چې یارېږه دې خوا راشه وی مونږ ورته چې ته څوک یې تا خو مونږ ویرولو وی چې زه جاسوس یم جاسوس وی مونږ ورته چې دلته څه کوې وی چې جاسوس موږ ورته چې دلته څه کوې وی چې در چا جاسوسي کوم ورشه هغه مخامخ جونګړه کې یو سړی پروت دی هغه ستاسو انتظار کوي لږ ورنږدې شي موږ ورغلو وی چې موږ څنګه هغه جونګړې ته ورنږدې شو وی هغې کې یو سړی پروت دی لویه بلا ده او دا لاسونه او دا خپې په زنځیرونو تړلې شوي دي او چې موږ یې ولیدو وی یو ټوپ یې وواو وی یقین وکړه چې ټوپ یې کړی موږ یې یو بل نه منډې کړې ویرېدو وی موږ ته وی چې څنګه رالی دلته وی مونږ وی چې دغه یو جاسوس دی او هغه جاسوس مونږ تاله راولېږي ته څوک یې وی د دجال یم او الله به یو وخت کې حکم کوي نو زه به وځم او ټوله زمانه کې علاقه کې به ګرځم وی بیا مونږ نه تپوس وکړه چې بحیره تبریه یو لوی دریاب دی دا شته وی مونږ ورته چې او ښه ده اوبو ډک دی وی یو وخت به پرې راشي دی کې به یو څاڅکې اوبه مونږ بیا تپوس وکړه نخل بیسان په شام کې یو لوی باغ د کجورو دا شته مونږ چې یو ښه زبردسته میوه ده پکې خدای مو به تعاون وکړي انشاءالله دا مونږ دا کار شروع کړی دی چې خدای پاک یې سر ته ورسوي وی چې یو وخت به راشي کې به یو دانه کجوره به مني وی ران تپوس وکړه چې د آخر زمانې پیغمبر پیدا شوی دی مونږ وی چې یو پیدا دی وی چې دا زما د وتو زمانه نږدې ده خیر څه خبرې ترې نورې مو شوې تمیم الداري رضي الله عنه چې راغی پیغمبر صاحب ته وی یو په ټوله دنیا چکر لګوم یو توابې ته به نشم داخلېدی توابه به ما حرامه ده وی دا خبرم ټول پیغمبر علیه السلام ته دا قصه وکړه چې قصه مو کړه نبي اسلام صحابه یو ځای کړل او تقریر ورته وکړو وی چې تاسو ته زه د دجال متعلق ته مې خبرې کوم دا تمیم الداري دا یو کم 10 ملګري ورسره ملګري دي هغه سړی دوی لیدلي دوی نه تپوس وکړي ټوله قصه ورته بیان کړه او چې دی وایي چې توابې ته ټوله دنیا کې به ګرځم توابې ته به نشم داخلېدی نو پیغمبر هم دا کونټۍ مبارکه په دې ځمکه وله الا وهذه الطوابه وی توابه هم دا مدینه منوره ده دې ته به نشي داخلېدی باقي په ټوله دنیا به چکر لګي او ګرځي به نبی علیہ السلام فرمایي د مدینې منورې په هر یو کوڅه باندې به دوه فرشتې مقرري دجال چې کله ورنږدې کېږي نو هغه فرشتې به په کروړه باندې وي او مخ به بل طرف ته اړوي نو مهدي په زمانه کې به دجال لا پیدا شي بیا به فساد شروع کړي د به خلک مسلمانان کړي خواري به یې کړي د مسلمانانو یو قشته حکومت به جوړ کړي لیکن چې دجال راشي واپس به خلک ګمراهان وي به حیران چې خدای پاکه زه اوس څه وکړم کم خلک چې مسلمانان کړل جهاد مې پې وکړو علاقې مې په فتح کړې خدایه نه بیا دجال په بل طرف واړو اخو په بل طرف نه بیا دجال واړو دې به راشي دې کې به خدای پاک حضرت عیسی علیه السلام را کوز کړي پیغمبر علیه السلام فرمایي د دوه فرشتو په وزرو به یې لاسونه ایښودي او د بیت المقدس د دوه منارو په خوا کې به دې را کوز شي او دا سر به د اوبو نه لوند دي چې سر ښکته کړي ساس کې به تبېږي لکه د ملغلرو غوندې او چې سر اوچت کړي نو خشته خشته مرجان او ملغلرو غوندې د دې اوبو دا ساس کې به ترې ځوړندېږي دې به را کوز شي دله به خدای پاک داسې طاقت ورکړي جناب د ده د پورې دا سا چې وځي که نه دا چې کوم کافر باندې لګي هغه به مردارېږي او سا به څونه وځي دا زمونږ سا خو چې باسو یو لیشت هم نه که نه د ده سا به دومره ځای ته خورېږي لکه د نظر چې کوم ځای پورې لګي اوس الله تعالی خو د مسلمان بل طرف ته امداد کوي عیسی علیه السلام به راکوز چې راکوز شي نو مهدي به ورته مسله پرېږدي چې را مخکې شه ابه وایي نه ګوره د پیغمبر اسلام برکت تاسو ګوره ابه وایي نه دا امام مهدي ستاسو نه دی او امامتي به هم دې کوي زه به ستاسو امام پسې منځ کوم ستاسو قرآن باندې به فیصلې کوم خنزیر به حلال کړي عیسایان خو خنزیر تاسې ګورو لکه موږ چې ګډ ته ګورو او صلیب د هغوی عبادت کوي وایي په دې عیسی علیه السلام موږ وجلی دی حالانکه عیسی علیه السلام خدای اسمان ته خېږي صلیب به مات کړي او د عدل انصاف حکومت به عیسی علیه السلام شروع کړي
دجال پسې به ګرځي مهدي ته وایي لښکر را جمع کا د پسې ورشو دی به ګوري را پیدا کوي به یو ځای کې به را لاندې کړي چې را لاندې کړي عیسی علیه السلام به پرې حمله وکړي به خپله نیزه به یې ووایي او مردار به یې کړي خلکو ته به یې وښیي تاسو وګورئ چې کوم سړي ځان ته خدای وایي دا د هغه حشر هغه له به خدای عجیبه طاقت ورکړي د مدینې منورې نه یو سړی به راشي دجال ته مخامخ به شي دی به ورته وایي ته ما باندې ایمان لري چې زه خدای یم هغه ورته وایي دا شهادت کوم چې ته دجال کاذب یې وی ګوره سم چې ګنې وجنم دی وی زه ګوی کوم چې ته دجال او کاذب یې خدای نه دی به خلکو ته وایي چې ښه که دې مې اوس مړ کړ تاسو به ومنئ چې زه خدای یم هغې موږ ته مخکې نه منلې چې خدای یې هغه به وله په دې سر کېږي او په دې منځ به هره کړي نیم به یو خوا غورځوي نیم به بل خوا غورځوي دې منځ کې داسې مزل وکړي ما مې کړ هغې وایي او وی اوس یې واپس را جمدې کړم او به منئ چې زه خدای یم وی چې موږ خو ته مخکې منلې چې خدای یې واپس یې را جمدې کړي نبي علیه السلام فرمایي نیغ به ورته ودرېږي داسې به پړقېږي لکه د میاشتې غوندې به را مخ پړقېږي بیا به ورته وایي وی څنګه چل دی ما منې چې زه خدای یم وی نه اوس مې د باندې ښه یقین راغی چې ته هغه دجال کافر یې وی بیا دې وجنم وی نه مې شي وجلی نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې یو کس دې یو ځل مړ کړي دوباره به بیا د هغه په مرګ قدرت نه لري بیا به یې وجني اوچتی به لیکن د هغه په مرګ باندې به د هېڅ قدرت پیدا نه شي رسوا به شي دغه ځای کې نو عیسی علیه السلام به لګي چې دجال به مړ کړي چې دجال مړ کړي عیسی علیه السلام په دې مخ د ځمکه حکومت شروع شي او داسې د عدل انصاف حکومت به شروع شي چې نبي علیه السلام فرمایي وی یو انار به دومره غټي یو انار چې په سوونو خلک به هغه خوري خلاصېږي به نه او د یو انار پوستکې به دومره غټي چې لویه ډله به ترې لاندې ناست دي او هغې له به سورې ورکوي یو چیلی به د یو قوم دپاره د پیو کافي وي یو غوا به د یو قبیلې دپاره د پیو کافي وي یو اوښه به د یو کلي دپاره د پیو کافي وي داسې به دا اسمان دا اوبه راوورئ زرغونتیا به وشي میوې به زیاتې شي ځمکه به زرغونتیا را زرغونه کړي مسلمان به ډېر زیات خوشحاله او ډېر د عدل انصاف حکومت به بیا شروع شي دې کې به الله ذوالجلال عیسی علیه السلام ته حکم وکړي چې داسې کار دی چې دا خپل ملګري دی کوهې تور ته بوځه یو مخلوق یو قسم دی هغه راخوړوم چې هغې سره د جنګ د هېڅ چا طاقت نشته دې کوهې تور ته بوځه عیسی علیه السلام به دا مسلمانان بوځي او کوهې تور کې به ډېره چې کوهې تور کې ډېره کړي نو خدای پاک به یأجوج او مأجوج راخواره کړي دا یو ځای کې بند دي او سکندر ذوالقرنین هغه ورته یو بند والی دی نبي علیه السلام فرمایي دوی لګیا دي هغه بند کنې باسي هغې کې چې دوی داسې وړه غوندې سوړه پیدا کړي وی یاره بس لږ کارم پکې وکړو سار له به یې که خیر که نه و چې سار له راځي نو بیا ورته خدای هغه بند کړي نو چې کله د دې د ماتوالي ورځ را نږدې شي نو چې دوی کله هغې کنستل شروع کړي او لږ پاتې شي نو دوی به ده ووایي چې انشاءالله سار له به یې که نه و انشاءالله به ووایي نو هغه سوړه به خدای بنده نه کړي نو چې سار راشي نو به یې که نه وي دوی به راخطا شي او دوی به داسې وکهم من کل حدب ینسلون هر لوی ډېران او په منډه رواني دوی چې کله راشي په دغه یو دریاب د لوی بحیرې ته وري په هغې به راشي نو چې په هغې راشي نو هغې کې هغه لومبي خلک به ترې اوبه وڅکي تږي به نو چې اوبه هغه لومبي خلک وڅکي نو لوی دریاب سیند نو چې هغه اخري خلک پرې راځي نو اوبه به پکې نه وي نو هغې به هغه نورو مرګو ته چې هلکه دلته چې ته اوبه تېرې شوي دي ښه ځای لوند دی دومره به دنیا وي هغې به صرف شروع کړي د دنیا پرې مخلوق دنیا کې خو به نور څوک نه عیسی علیه السلام چې کوم مسلمانان دي هغه به هغه پټ کړي باقي به کافر هغه به مړه شي نو بیا به وایي چې یاره د دنیا هغه د ځمکې والا خلک هم تباه کړل دا غوا او میخې او ځنګلي حیوانات هر څه به وخوري ختم به یې کړي راځئ چې اسمان والا خدای سره جنګ شروع نو غشي به بر اسمان ته ولي نو خدای پاک به یې والا د وینې سره را واپس کوي تک سره نو دوی به وایي چې هغه اسمان والا فرښتې مونږ مړې کړې ځای چې ګردو که په دې ګوټ مټ کې څوک پاتې شي دغه وخت یو په کوهې تور کې به مسلمانانو بیا ګورې تکلیف راشي د مسلمان ژوند د تکلیف دی داسې تکلیف به راشي چې نبي علیه السلام فرمایي د سلو اشرفونه به هغوی له یو د هغوی سر بهتري سل اشرفۍ به ورکوي خو د هغوی یو سر به پرېږدي خو څوک بیا نه ورکوي وي به نه دومره به تکلیف کې وي عیسی علیہ السلام بخدا تزاری شروع کی کہ خدا دا پس مصیبت تو بلّا جوڑے مزید اسلامی معلومات اور نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی چینل کو سبسکرائب کریں ټول بدا سے ملچی لکه یو سړی چې یو ځل به ټول مشي چې مشي عیسی علیہ السلام ته بخدا وی چې دشمن دې هلاک شو راځو عیسی علیہ السلام سره مرګ چې بار ته راوځي نو ټول ځمکه به یو لیش ځای به داسې نه چې هغه یاجوج او ماجوج نه خالي نه هر ځای به ډکي او بوی به ځي خدای دینه بس مونږ دې ځمکه کې اوسېږو څنګه الله به یو قسم مارغان را پیدا کړي هغې به یې په خوله کې نیسي او دریاب ته به یې غورځوي دې لوی دریاب ته
بیا به خدای باران وکړي باران سره به خدای ځمکه پاکه کړي د هغې د هغه غشو لیندو باندې به مسلمانان اور بلوي بیا به د عدل انصاف حکومت شروع شي جناب د عدل انصاف حکومت چې کله بیا شروع شو د هغې نه پس به بیا ورو مسلمانان کمیږي بیا به کافر زیاتېږي مسلمان به ورو کم شي داسې وخت به راشي جناب چې په مخ د ځمکه به یو کلمې والا سړی هم نه هېڅوک کلمه ګو به نه په مخ د ځمکه د خدای نوم به بلکل ختم شي او داسې ژوند به یو بل سره تېروي لکه د دریاب دا خره او خرې چې یو بل سره څنګه ژوند تېروي په ځنګل او د ځمکې دا سپی او سپي یو بل سره کوم ژوند تېروي دقه ژوند به تېروي هېڅ قسمه کلمه د خدای نوم د هغې نام و نشان بني ختم او چې کوم مسلمانان دي نبي علیه السلام فرمایي یو هوا به خدای راوالوځي هغه هوا چې کوم مسلمان باندې لګي بس دی به مري هغه له به خدای مرګ ورکړي ټوله دنیا به د کافرو نه ډکه شي بیا به مال خدای راخور کړي دغه وخت به الله د انور د مغرب نه را مشرق طرف ته راوخېږي نور به رواني مشرق ته مغرب طرف ته به کوزېږي الله ذوالجلال به ورته واپس شه ارجعي من حیث طلعتې چې کوم طرف نه راغلی وم په هغې طرف واپس شه نور به لږ غوندې واپس شي بیا به ورته الله وي واپس ځه دغه توبې د بندېدو دروازه ده بعض د هغې نه پس د هېچا توبه به نه قبلېږي اوس د توبې دور دی نو توبې الله ته وباسئ او خدای ته زاري فریاد وکړئ بعض بیا به معلوم ډېر شي خو ټول به کفر وي د خدای نوم به هر څوک پېژني نه الله به نه پېژني نبي علیه السلام فرمایي که نه لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله تر هغې پورې به قیامت نه را ځي تر څو پورې چې په دې مخ د ځمکه د الله الله نوم اخیستلی کېږي د خدای نوم چې اخیستل بند شو فورې به قیامت بیا راځي خیر خلک به لګوي څوک به دوکاندار وي هغه به کپړه خوره کړي په ګاک پرې خرڅوي ګاک به ناستي د هغه نه کپړه بایي څوک به لګي خپل حوض به جوړوي څوک به لګي خپلو څاروو له به ګیاګانې ریږي څوک به لګوي نو هغه به رالي د خپلې خولې ته به یې اچوي د جمعې ورځ به او د محرم د عاشورې لسمه ورځ به د عاشورې لسمه د جمعې ورځ او د سار د مانځه نه پس د نور خطو نه مخکې دغه ټیم کې به اسرافیل علیه السلام شپېلې ووایي شپېلې ووایي دې شپېلې سره به خلقو نه څاګانې والوځي ختم به شي هغه انسان چې نوړۍ خولې ته اوچته کړې ده خولې ته به یې ونه رسي او سا به ترې وخېږي هغه انسان چې کپړی ګاک ته خوره کړې ده را وبه یې نن غاړې او سا به ترې وځي هغه انسان چې هغه خپل حوض لیواو هغه به په هغه خپل خټه وا نه کړي چې سا به ترې وځي بس مکمل قیامت چې ته ویلې کېږي دا ټول ساګانې به وځي په قبرونو کې چې کوم خلک دفن دی که مسلمانان دي او که کافران دي د هغې روحونه به هم لاړ شي د اسرافیل علیه السلام په شپېلی کې به ورننوځي دغه وخت نه مکمل روحونه ټول د اسرافیل شپېلی ته لاړل عذاب د قبر او خوشحالي او هر څه بند روحونه لاړل ختم شو یو مضبوط ګړزار به شروع شي اسمان به ټول ټوټې ټوټې به شي ختم ځمکه به داسې والوځي لکه دا مالوچ چې دا پاغوندې دا مالوچو باندې هوا راچي په تاسو کاري که نه د پنبې دا مالوچو په دې سخته سیلۍ کې په دې هوا کې تاسو دا خواره وارې وینئ غرونه به ختم شي دا سپومۍ به ختمه شي نور به ختم شي ستوري به ختم شي قیامت کې څه ته ویلې کېږي هېڅ شی به پاتې نه اوبه او هر څه ختم ټول هر څه به ټوټې ټوټې دړې وړې به شي هېڅ شی به هم پاتې نه شي بیا به رب العالمین واپس دا مخلوق را جمع کړي د شام په ځمکه باندې دا اوس چې کومه د شام ځمکه ده دا به خدای بیا خوره کړي او چې څومره روحونه د اسرافیل علیه السلام په شپېلی کې وي چې دا شپېلی ووهي هغه روحونه به ته راشي خپل وجود ته به ننوځي او داسې به دا خلک د خپلو قبرونو نه راپاڅي اذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون لکه دا باران چې وشي او سار راپاڅي دا کم بوټي دا زرغونتیا پر دې ځمکه د پاسه راوټوکېږي داسې به راوټوکېږي او د الله حساب کتاب تر حشر میدان ته به ور مخامخ شي بیا به سره خدای پاک د دنیا د دې عمل د دنیا د دې قول و فعل د دنیا د دې مال او دولت د دې به سره الله حساب کتاب کوي افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون تاسو څه خیال دی چې ګنې ما بس پیدا کړی خدای پاک فرمایي ما ته باړو دوباره ستاسو اړو پیشي بیا ونه شي دا هېڅ چارې نه کېږي نظام الله پیدا کړی دی موږ به خدای ته مخامخ کېږو الله به موږ نه تپوس کوي څه دې ویلي دي او څه دې کړي دي او څه دې ګټلي دي او څه دې خرچ کړي دي د بقیره خدای تپوس کوي څه عمل دې کړی دی او که دې نه دی کړی نو دا لوی مصیبتونه تکالیف او دا لوی ابتلاعات زموږ د مسلمان په سر کومې وړې وړې نښې د قیامت خود فورا راغلي دي لکه نبي صاحب فرمایي د مور پلار بېعزتي به شروع شي مور او پلار به څوک خیال نه ساتي نافرماني به شروع شي دا یوه نښه شته که نشته بلکل ښکاره د مور او د پلار خیال بني او د دوستانو خیال وي د دوستانو تعلقات به وي د مور او پلار بني
نری جامې به ښځې واغوندي شته که نشته ښکاره خبرې دي سړي به د ښځو تابع شي شته او که نشته ښکاره خبرې دي فحاشي او بدعملي به خوره شي هغه فحاشي او بدعملي خوره ده او د قوم مشران به رزیلان به وي کوم چې نیکان خلک یې هغوی به د قوم د مشرونو توبه وباسي هغوی به وایي موږ د قوم مشرۍ نه یو او چې کوم رزیلان ساد القوم ارذلهم د قوم سیادت او سرداري به د رزیلو او د کمینه او د بدعملو خلکو په لاسونو کې وشي داسې حالات جوړ دي کوم چې نبي صاحب فرمایي او په مسلمان دا حالت به ځي او راځي به خو الله دې موږ هغه مسلمانان جوړ کړي چې کوم دا حالات ته موږ ټینګ او کلک ولاړ یو بس ایک نمبر مسلمان دو نمبر مسلمان نه بے غیرت مسلمان نه غیرتی مسلمان دې خدای پاک جوړ کړي چې ایمان باندې خپل کلک شو پیسې باندې خرڅېدونکي مسلمان نه کلک مسلمان بار صورت ورونو د عیسی علیه السلام متعلق خبره مې شروع کړې وه او هغه مې درته خلاصه کړه چې عیسی علیه السلام د رب العالمین یو لویه نښه ده ان مثل عیسی که مثل آدم آدم علیه السلام بې مور او پلار پیدا او دې خدای پاک بې پلار نه صرف د مور نه پیدا کړی یو عظیمه نښه په پیغمبرانو کې یو لوی نشان او بیا دا عیسی علیه السلام چې وفات شي د نبي علیه السلام سره چې کومه کوټه مبارکه ده د یو قبر ځای خالي دی هغې کې به دفن کېږي حضور پاک ته الله وی د خپل امت ته د یو آدم علیه السلام د یو بچی د یو اولاد د یو بچی یو واقعه ذکر کا دله موږ ډېر خپلې نښې ورکړی او ډېره پویه م ورکړې وه او ډېر لوی معرفت م ورکړی او ډېر لوی ذاکر تر دې حده پورې چې ده ته اسم اعظم هم رب العالمین ور نصیب کړی نو د شیطان په چال کې راغی لاړه تباه شو نو دا سړی څوک دی نو قطعي ته ور څوک نشي ویلی چې څوک دی خو د حضور پاک د تره زوی دی حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه هغه وی دا یو سړی دی د موسی علیه السلام په زمانه کې تیر شوی دی او نوم یې بلعم و بلعم او د پلار نوم یې باعوره بلعم ابن باعوره نو حضرت ابن عباس رضی الله عنه وی چې کله موسی علیه السلام په دریاب پورې ود او ځان سره بني اسرائیل هم پورې استل او فرعون او د هغه ټول قوم خدای تباه کړه دوی په مخ کې ولیدلی شو تباه شو نو حضرت موسی علیه السلام بیا په وادي تیح کې څه زمانه سره د خپل قوم اوسېده الله پې د رزق او د نعمتونو فراواني راوستل من او سلوا به راتلل ترنجبین او سیسې او خوږې خشته اوبه وله خدای پاک پیدا کړې او اوبه به دوی څکلې او برن او پې د پاسه وریځ وه دا د خدای نعمتونه دې عراقي طرف ته یو قوم اوسېده هغه مشرکانو بت پرستانو نو موسی د هغې د علاقې نوم بلقا نو موسی علیه السلام ته د الله جهاد فرض کړ وی دا قوم دی والا او د بلقا په د علاقه باندې حمله وکړه نو حضرت موسی علیه السلام په زرګونو خپل فوج خپل لښکر واغشت دا الله حکم بني اسرائیل یې ځان سره ملګري کړل دې هغه علاقې ته لاړ هغې ته ځان حملې له تیاری خیمې یې ښخې کړې او د الله مدد ورسره دی دا هغه علاقې چې کوم بادشاه دی کافر دی بت پرست هندو مشرک چې د بوتانو سجدې کوي هغه سره هم ډېر لوی طاقت دی ډېر لوی فوج دی او ډېر لوی لښکر دی ورسره خو د هغه ذهن کې یو سوچ راغی هغه وی چې یاره د دې سړي د دې موسی په مقابله کې علیه السلام خو فرعون غوندې لوی بادر سړی چې هغه زمانه کې داسې طاقت و لکه دې زمانه کې امریکا سپر طاقت هغه خدای ریس مریس کا تباه شو نو هسې ده موږ چې ته تباه او برباد نشو نو د دې کافر بادشاه په رعیت کې یو سړی اوسېده نیک سړی و راهب عبادت پې کو د هغه نوم بلعم ابن باعوره ډېر بزرګ په جونګړه کې به اوسېده او د الله تعالی عبادت پې کو او صاحب د معرفتو او اسم اعظم یادو چې څه دعا به کوله هغه د خدای خاص نوم به واغشت نو رب العالمین به دعا قبلوله نبی علیہ السلام مبارک فرمای وی دا الله په نومونو کې یو نوم دی چې هغې ته اسم اعظم وایي وی په هغې کې سړی دعا کوي نو خدای پاک د انسان دعا قبلوي رد کوي یې نه ده ته هغه اسم اعظم یاد نو دا بادشاه کافر دا هغه د خپلو وزیرانو ته ووایي چې یاره دې بلعم ابن باعوره ته به ووایو
چې د موسی علیه السلام ورته لښکر ته خیري وکړي. دا مذهبي سړی به پرې مذهبي سړی وو. اوس هم دا قانون او دا قاعده ده. کم علماء کرام چې هغه د دین خدمت کوي چاته چې یری نو دا ظالمان د هغه په مقابله کې عالم ودرې. بغیر د عالم مقابله خو د عالم نه بغیر نه کېږي. دا گروه بندي او فرقواریت پکې پیدا کی. بخان وی او په ملا به ملا وی د یو طریقه د یو حد کنډه ده. نو هغه وی چې راشه دا خو مذهبي سړی دی. د ده د مذهب د وجې نه خو فرعون غوندې سپر طاقت لار تباه شو برباد شو. نو هسې نه واقعي مونږ برباد او هلاک نه شو. نو دا بلعام ابن باورا د په رعیت کې یو نیک سړی و، دینداره سړی و، صاحب د معرفت و. د ورځې به یې روجي نیولې او عبادت به یې کوو، د شپې به یې عبادت کوو. هغه ته درخواست وکړه، هغه ویل چې زه خو ستا محل ته نه. मजीद इस्लामी मालूमात और नई वीडियोस देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें. نو باچا سره د هغه خپل وزیرانو مشیرانو دې بلعام ابن باورا پسې د کور ته لاړ. یو خاص کور یو بچی دی پکې یو ښځه ده او ځنګل کې اوسېږي د الله عبادت کې. بادشاه ورته وایي تا ته پته ده تم په دې وطن کې اوسېږي چې دا په کوم ملک حمله کېږي او دا یو سړی راغلی دی او بار یې هغه د قافلې روستې دی او بلا لښکر یې روستې دی او خیمې خښې کړي په مونږ حمله کوي. مونږ تاله راغلي مهرباني وکړه دا وطن چې سیند زما دی دا ستا هم دی. ستا په ملک او په وطن او ستا په قوم حمله کېږي. نو ته دا مهرباني وکړه چې دغه سړي ته خیر وکړه، مونږ ته خلاص کړه. بلعام ابن باورا وی داسې نشي کېدی. لیس هکذا یکون دیني و دینه واحد. وی زما ورته خو یو دین دی، زه ورته څنګه خیر وکړم؟ ما و دې خو په یو دین یو. خیر د پیسو لالچ یې ورکړه غرت، دمکې ولا ورکړی غیرت کړی. بلکل داسې نه کېږي. او که ته مې ډېر پریشانه کې او تنګی مې نو زه ستا د وطن نه هجرت کوم. بادشاه خو پوه شو که دې اوس په دې مجبوره کړم او دې تنګ کړم او ده هجرت وکړو د موسی علیه السلام سره ملګری شو. نو یو خو د موسی خپل طاقت دی، یو به ورسره دې ملګري شي، بیا مو چېرته ټینګېدی شي. هغه ته خو پته وه چې ده ته اسم اعظم یاد دی چې سې د دعا کوي نو خدای پاک یې هغه دعا قبلوي. نو دې ټایم دونه یې نه مجبوره و چې دې د دې وطن نه هجرت وکړي او د موسی علیه السلام لښکر سره میلو شي. نو دې شیطان ګوره حد کنډه استی. قرآن شریف کې الله وایي فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین. شیطان لګېدلی دی ورپسې په یو طریقه راګېری. دله خو چالونه ورځي، سکیمونه ورځي، سازشونه ورځي. کله ځان نه بوډا جوړ کړي او کله ځان نه خان جوړ کړي او کله ځان نه افسر جوړ کړي او کله ځان نه یو غریب سړی ملنګ جوړ کړي. په مختلفو طریقو لګیا دی. دې کوشش دی چې د الله د دې بندګانو د خدای په منځ کې به دوري او لرېوالي څنګه پیدا کړم. الله به څنګه د خپل بنده نه خفه کړم. او دا د آدم علیه السلام اولاد چې د نیکه د لاس نه زما 80,000 کاله عبادت په اوبولو شوی دی چې دې څنګه دوزخ ته ځان سره ملګری. دې سوچ دی لګیا دی په خپل سوچ کې، په خپل میشن کې. خپل میشن کې کامیاب روان دی. اوس نن سبا تیزی سره کامیاب روان دی. دنیا خلق دی کافران خو یو طرف ته کړي دي، خو جهنم خشاک کړی دی. او مسلمانانو کې لګیا دی خپل کوشش کوي په زبردست محنت او خپل بچي او مختلف ګروپونه او ځان له سیستم روان دی. لکه څنګه چې دلته کې زمونږ یو سیستم روان دی. دا پکې د فوج اداره ده او دا د ججانو اداره ده او دا وزیران دی او دا زمینداران دی پټي بکریو، دا به زراعت کوي او دا به هسپتال چلی او دا یو سیستم دارنګې د هغې خپل ځان دی او مستقل نظام روان. بلکې دا زمونږ سیستمونه د هغه روان دي. دا چلونه هغه ښیي دې خلکو ته. هغه دی نه لګیا دی او دې خلکو ته په مختلفو طریقو باندې لګیا دی، کوشش کوي. چاته انټرنیټ ور مخکې کړی دی. ماشومان او واړه بچي هغې ځان لږ د انټرنیټ په ذریعه باندې د امریکې او د برطانیې او د هندوستان ډمو سره پیوس کړي دي. که ته هندوستان ته نشې تللی فلم نشې کتلی او ته برطانیې ته نشې کتلی او بربنډ نشې کتلی نو کور کې مې درته شی برابر کړی دی. دې نه تکله شه شابه او ګوره چې څه دې خوښوي هغه ګوره. دا د سکیمونه دي، دا د سازشونه دي او مختلفې طریقې او هتکنډې دي. نو هغه د سکیم سازش دا جوړ کړه. بادشاه ته وایي ګوره داسې وکړه. نو کې اوس القاق خپل شرارت ورته ورچوي. د دواړو جهانو سردار فرمایي زه نه ویم. رسول الله مبارک فرمایي وی د هر انسان دې زړه ته دلته کې مخامخ یو طرف ته شیطان ناست دی، د هغه نوم وسواس دی.
هغه ورته وسوسه القاء الشر د ګنده خبرې ورچي د شر خبرې بل طرف ته ورته فرشته ناسته ده د هغه فرشتې نوم ملهم دی او ته د خیر خبرې چي ان للشیطان لمبة بقلب ابن آدم شیطان د پاره ان للشیطان لمة بقلب ابن آدم یو وسوسه چي او وللملک لمة الته فرشته لګیا ده هغه ورته هغه خیر چي ته نه یو لمې چې دا کار وکړه بل چې دا کار وکړه دا د خیر کار ته هغه فرشته چې ملهم ورته وایي الهام دا هغه د خیر کار دی او دی بل ته وسواس وي دی لګیا دی هغه بادشاه ته وایي چې ګوره زه درته یو طریقه ښیم داسې وکړه چې دا بلعام به په دې راګیری چې د ده ښځه ده خو ښځې له لالچ ورکړه ښځې نه سړی بیا مجبوره یاره دا خو ټیک ده نو د ښځې قوم خو شته که نه د ښځې ورونه شته د ښځې خویندې شته خوریینې شته د ښځې ویرونه شته په هغه طریقه او خو دې بادشاه دی د دې بلقا بادشاه دې ښځې ته رایستې وکړه 100,000 به یې درته درکوو مال به یې درته درکوو پیسې به یې درته درکوو دا خاوند یې مجبوره چې دې زمونږ ومني او دې موسی علیه السلام ته خیر وکړي دې نه بغیر نه کېږي هغه ښځه ورته لګیا شوه یاره دا خو زمونږ قوم ښځې ګورې مه مې تنګوه ګنې دا وطن به پرېږدو وطن پرېږدي بچي به څه کوي زه به څه کوم زما قوم به څه کوي حتی که د ښځې په ذریعه باندې په دغه سازش باندې دغه د بلقا بادشاه کامیاب شو او شیطان خپل مشن کې کامیاب شو او هغه بلعام ابن باوره په دې خبره مجبوره کړه چې حضرت موسی علیه السلام او دغه قوم بني اسرائیلو ته خیر وکړي سره دې کې د استخاره هم کړې ده یو ځل استخاره وکړه چې کله دې ښځې را مجبوره کړه استخاره کې دته سخت تنبیه ورکړی شوه چې پام کو برباد به شو ګورې دا کار ومه دوباره بیا استخاره وکړه بیا سخت تنبیه میلاو شه چې ګورې پام کوه دا ما پیغمبر دی الله پیغمبر دی او ګورې دا سازشونه مه کوه ته تباه کېږي او بربادې لیکن ښځې نه مجبور شو ښځه خو سړي ته ماسخوتن هم دلته وخته ټک ټک کوي قرار کوي او سهار هم ورته دلته کې وخته کر کر کوي او قرار ورته کوي سړی خو د ښځې نه مجبوره ښځې خو لالچ ولیده او ښځه لګیا ده او بچی مور ته لمسه وه او شابه ګورې د بادشاه دی دا به څه کوو ته به هجرت وکړې دا بچي به دې څه کوي دې ته یې مجبوره کړه چې د به نه مې پرېږدی نو زه بس ډېره ښه ده یو خر یو په هغې د پاسه سور او یو مقام دی هغې ته غر متخیجم چې هلته موسی علیه السلام او د هغه قوم ته خیر وکړم ابن عباس رضی الله عنه فرمایي وایي چې څه منځې لاړ نو خر نه ته دې لګیا دی هغه خر ګوره الله بیا هم انسان سره مدد کوي استخاره کې وسره مدد وکړه خو ظالم ونه منه په بل استخاره کې مدد وکړه خو ظالم سترګې ړندې دي د ښځې د لاسه خر نه ځي دې لګیا دی خر وایي خر ورسره خبرې وکړې وایي زه څوک یم فرشتې مې مخې ته ولاړې دي نه مې پرېږدي فرشتې مې نه پرېږدي څوک یم لیکن دو سترګې ړندې شوې دي که قرآن شریف کې الله فرمایي واتلو علیهم نبأ الذي آتیناه آیاتنا موږ وله معرفت نښې ورکړې کرامتونه هم ورکړې پویه هم وله ورکړې ده نو څه چلې وکړه فانسلخ منها سې پرېښوده د ښځې په محبت کې د شیطان په اثر د ښځې په محبت کې لون شو فاتبعه الشیطان قرآن کې الله فرمایي فکان من الغاوین شیطان لګیا دین خطې دی خر وی نظم بس خر نه کوز شو او لل روان شو چې ولاړ د بني اسرائیلو مخالف چې دا کم بادشاه دی ته د فوجي خلک ورسره دي کسان ورسره دي او په لوی دوم دام کې روان کړی دی لګیا دی اوس هلته کې جامې ځان نه وشلولې خپله طریقې استعمال کړه او لګیا دی خیرش کوي د بني اسرائیلو د موسی علیه السلام دپاره او د خپل قوم دپاره دعا کوي خبره لوړې کېږي دی چې وایي خدای موسی علیه السلام هغه ته خیره کوي نو په خولې د بادشاه نوم راځي بني اسرائیلو ته خیره کوي نو په خولې د خپل قوم نوم راځي چې خپل قوم ته دعا کوي نو په خولې د بني اسرائیلو نوم راځي چې خپل قوم مشر ته دعا کوي د موسی علیه السلام نوم راځي هغه فوج پولیسو ته بیخ دی وده ته مونږ راوستې سلم یو کیسه ته خو مونږ ته خیرې کې هغې ته دعاګانې کې ویې زما ژبه زما د اختیار نه وتې ده بس ختمه ده دا ژبه د چا په اختیار چلیږي د الله په اختیار ټوټېنۍ غوندې ژبه دی ده د غوښې یو ټوکړه ده او د شاته پسې هوا را روانه ده دویم د خدای دا قدرت به مونږ کوم ځای کې ومنو ای بندګانو کوم ځای به ومنئ دا لاس دې تکوه که نه دومره اواز کوي
شاته پسې پکې ولګوه چې دا هوا سره دا پسې د خولې نه تیز هوا را روانې لیکن هغه پورې اواز ته نه شي ایستی کوم چې د ټوټې نه ژبې او د دې غاښونو نه ستا کم تیز اواز روان دا ستا په اختیار نه روان دا د چا په اختیار روان دا الله په اختیار دا ژبه دې پرې خوله کې یو ځای سره لګي نو دال ته راوځي نو بل ځای سره لګي نو قاف ته راوځي نو بل ځای سره لګي نو فې ته راوځي نو بل ځای سره لګي نو واو ته راوځي نو بل ځای سره لګي نو نون ته راوځي لکه لکه ستا اختیاري نو دا ژبه د قاف هغه ځای سره وجنګوه او ته ترې واو راوباسه که نه تی د بې هغه ځای سره وجنګوه او ته ترې سین راوباسه که نه او د سین هغه ځای سره وجنګوه او جیم ترې راوباسه که نه لکه په دې به هم خدای نه منو دا د خدای نظام نه دی یو ژبه ده د غاښ یو سین به راوځي بل ځای سره لګوه صاد به راوځي بل ځای سره لګوه دال به راوځي نه د یو مخرج نه د بل مخرج حرف وباسه تا ته به زه نه رویم نو ورته څه وایي بلعام وی ژبه مې اختیار نه وتې ده د بل په اختیار چلېږي نو رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي چې دا خیریه وکړه خیریه د ده په حق کې قبولې شوې د قوم په حق کې قبولې شوې موسی علیه السلام قوم کې هغه دعا لاړه لیکن ژبه یې راوویستله سینه باندې پرېوته کلب قرآن شریف کې د سپي په شان شو د سپي په شان ژبه لاندې راله او په دې سینه د پاسه پرېوته په ټولو حیواناتو کې ګنده حیوان هغه سپی دی که نه سپی ژبه یې بار ده په ټولو حیواناتو کې په تکلیف چې ساه اخلي سپی اخلي ټولو حیواناتو ته انسانانو ته خدای ساه اخیستل اسان کړي څوک پرې روپېږي نه یو سپی دی چې هغه ساه اخلي هغه تاسو تپوس وکړئ حیواناتو ماهرینو نه په ډېر تکلیف او په سختۍ باندې ساه اخلي او که چېرته خوشحاله دی او که خفه دی ژبه به یې بار پرته وي د سپي ژبه به باري دقسې ژبه بار راووتله بس چې دې پوه شو چې زه خو لاړم او تباه شم او برباد شم نو ورته وی خوس درته یو چل ښیم هغه قوم ته وی وی بس زه خو م غرق کړم زما د سلونو کالو عبادت خو م په اوبو لو که زما خو هغه اسم اعظم او معرفت لال ختم شو فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین تباه شم برباد شم د جهنم خشاک شم اوس یو کار وکړئ که د موسی علیه السلام قوم تباه کول غواړئ نو جینکۍ برابر کې خشتۍ کې سرونه ولا ښکاره کې پیغلې جینکۍ او دا بن اسرائیلو کې وردن نه کې او د بازاري په شکل کې وردن نه کې मजीद इस्लामी मालूमात और नई वीडियोस देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब کړئ شیدونه خرڅوي که نه وردن نه کې په دې فوج کې او د موسی علیه السلام فوج د ښځو نه ډېر عمر بار دی که هغې ته څه مطالبه کړي نو د ګناه انکار دی ورته نه کوي بس دقه یو کار که کې تاسو کامیاب شئ د موسی علیه السلام قوم تابع کېږي او که دې کې کامیاب نه شوی نو بله لار نشته به دې خو لار تباه شو فکان من الغاوین قرآن لار برباد شو تباه شو شیطان غرق او تباه هر شی ولا برباد کړ قوم یې وی چې بس دا به وکړو جینکۍ تیارې کړې خشته جینکۍ وکتې سرونه یې ولا سر تور کړل او چاله یو پیوي ورکړو چې ورشه دا خرڅوي چاله پر دغاښونه مثال زه درکړم هغه زمانه کې هر څه چې چاله مثلا یو شی ورشه دا خرڅوه دا خرڅوه دا خرڅوه هغه جینکۍ لګیا دي او بن اسرائیلو کې سامانونه خرڅوي موسی علیه السلام قوم ته وی دا مه پرېږده دا جینکۍ دا لرې کې ورو کې دا جینکۍ تباه کېږي ورسره نه موسی علیه السلام دا مونږ به د خوراک ته ضرورت دی د کومې به مونږ راوړو اوس دا هتکنډې استعمالېږي که نه استعمالېږي بعینې همغه شکل روان دی تاسو ګورئ په دې بازارونو کې او په دې کورونو کې چا سره لږ چکې وي او په کورونو کې جینکۍ ګرځي او خرڅوي او څوک یو شی خرڅوي څوک انجیوز والا جینکۍ په دې کوڅو کې ګرځي که نه ګرځي څوک یو شی خرڅوي څوک بل شی ما ته مخکې وچاوې جینکۍ په کوڅو کې ګرځېدې موبایل یې ورسره وی هغې خرڅولې په کوڅو کې دننه چې دا د کمپنۍ د مشهورتیا دپاره مونږ دا څیزونه خرڅوو د دواړو جهانو سردار فرمایي الله اکبر څه رښتونی پیغمبر دی وی چې په بن اسرائیلو کې کم څیزونه تېر شوي دي زما امت کې به بعینه هم هغه څیزونه راځي حذو النعل بالنعل لکه پاڼه چې سینګ سپلی چې سپلی سره سینګ برابر ده یو سپلی او د بلې سپلی منځ کې فرق وي نه دا قصه چې هغې کې څه تېر شوي دی به زما امت کې راځي تر دې حده پورې که بني اسرائیلو کې چې خپلې مور سره بدعملي کړي وایي زما امت کې به هم داسې خلک پیدا شي چې خپلې مور سره بدعملي کوي دا پیشنګویي ده زه چې د دې انجیوز د جینکو ته ګورم چې دا بازار کې دا څیزونه میزونه خرڅوي او دا په کوڅو کې ګرځي او د کمپنۍ د مشهورتیا بانه لګوي او کله یو شی خرڅوي کله بل شی خرڅوي دا د څه شی دی دا هم ګورئ د اغیارو یو طریقه ده یو سازش دی د شیطان یو سکیم دی او کوشش کوي چې دا نوی هلکان او نوی کل برباد کړي او تباه کړي دا یو جانسه ده
یو سازش دی یو سکیم دی یو سازش دی په هغې کې لګیا دي دي که نه دي اوس دا ګوره هغه سیسټم را روان دی ورو زمونږ دا خو ګزاره کوي ورشئ تاسو د نورې ښاریو کې وګورئ او دا چې کوم دا مهذب ښاریې دی دا لږ هلته وګورئ پته راته ولګي چې دې سنګ ورلې موسی علیه السلام قوم منې که اوس قوم وي من خو ګناه به نه کوي سترګې به ترې اړو سامان خو به ترې اخلو که نه یو بني اسرائیل یو کس یو جینۍ ته لاس ور واچو او بدعملي ورسره وکړو په ټول لښکر کې یو کس الله غصه شو ګوره شیطان خپل سکیب کې کامیاب شو هلته یې بلعام تباه کړ دلته الله غصه شو وبا یې پرې راوسته د موسی علیه السلام په قوم یې وبا راوسته په یو ورځ او یا زره کسان مړه شو یو ورځ کې 70,000 کسان لړل برباد شو دا د سازش اوس کله ښځه راته لمسوي در باندې به ګناه کوي نبي علیه السلام فرمایي النساء ښځې چې دي حبایل شیاطین د شیطان جالونه دي لکه څنګه چې یو سړی د جال په ذریعه د کبانو ښکار کوي او یا د ملزانو ښکار کوي دغه رنګې شیطان د ښځو په ذریعه د سړو ښکار کوي دغه رنګې بچي دي انما اموالکم و اولادکم فتنه بعضې بچي بعضې کې راځي زینت الحیات الدنیا بچی له تو لمسئ بابا اله شابه دا فلان کې شی وکړه بابا د ګناه دا کار به کې راله یو شی ورته یاد کړي دا شی راله راوړه اب د ګناه سره تعلق لري بابا فلان کې ځای ته مې بوځه اب د ګناه سره تعلق لري دی د بچي په محبت کې او د ښځې محبت کې ګرفتار دی په دې طریقه د شیطان وایي پرېږدي دی نه اوس یو پوټې غوندې ټکې درته وایم ستا د پوهې دپاره د ټولو نه زیات زمونږ دپاره مهربان او د ټولو نه زیات مونږ سره احسان کوونکې او د ټولو نه زیات په مونږ خفه کېدونکې الله دې ته مخلوق بچی د الله مقابله کې څه حیثیت لري ښځه د الله مقابله کې څه حیثیت لري نو ولې دا بچي او د ښځو د لاسه مونږ خپل رب خفه کوو لږ سوچ وکړې خبره خلاصه ده دې دماغو کې لږ سوچ به وکړو چې که زه د خپل الله خفه کوم خو دې ښځې دپاره به یې خفه کړم که د خپل الله خفه کوم خو دې بچو دپاره به خفه کړم نو دا خو د الله مقابله کې حقیقت نه لري دغه الله دې که نن دا بچي ما نالي څه کولی شم دغه الله دې که دا ښځې ما ته نن الاوړې کړه نن یې راته الاوړې کړه بیا به څه کوم علاج به راسره دی او که دا ښځې رانه لرې کړې بیا به څه کوم